مختصر خبره داسې ده چې کومه دشمني وه د لطیف لالا د خوندون او د آفتاب جج صاحب د خوندون ترمنځ جوړه شوې وه چې دا یو خوندون په دوه کې بیا تقسیم شولو او دغه دشمني د ډېر وخت نه روانه وه او تر دا پیرې چې په داخیر کې په خوني دشمنۍ باندې بدله شوله خو په هغه کې مونږ د جرګې ملګریو قومي مشرانو همدغه شونتې د پښتونخوا د لرې سیمو مشرانو په دا کې خپل کردار ادا کړی خو الله تعالی ورته مونږ دغه آخري چې کوم جرګه ممبرانو دا ورته الله تعالی وسیله کړلو او الله تعالی پې باندې رحم وکړلو د دو هغه دشمني په ورورۍ باندې بدله شوله د دوو خوندونو په ځای باندې واپس هغه یو خوندون شولو خو مولا ضرور تو یوه خبره وکړه چې کوم ځای کې تاسې له تکلیف میلوي تکلیف به مولا ولې میلوېدلو چې کله به د آفتاب جج حجرې له موږ جرګه ممبران وړو او په هغه کې داسې نوبالغه ماشومان داسې 20 کلن او 14 کلن ماشومان وو چې د هغو په منځ کې د هغو په څنګ کې به موږ ټوپکې ولیدلې تموچې به ولیدلې او چې کله به دغې حجرې له ویرنټر کېدو نو په ښي سایډ باندې یو غاټ ګراونډ و په هغه کې د دو همزولي د دو ملګري د دو رشته دار هغو به فوټبال یې کولې هغو به کرکټ یې کولې خو چې دا ماشومان به موږ وکتلو نو د دا نه سخت درد موږ لب کې نه رامیرو همدغه شونتې چې د لطیف لالا صاحب حجرې له به موږ راغلو د هغو چې کوم بچي به موږ کتل هغه به دومره معصوم وو چې هغه به د موږ د جرګې په خدمت کې هغه مشغول وو هغو به موږ له د چیو د ټکالی و د اوبو هغه راکولو ځکه چې دا موږ دومره تنګ کړي وو چې نن شپه کتلی دو نن ورځ کتلی دو خو دو موږ دروازه ټکولې دو او دور ته ویلکم کړی موږ له عزت راکړی نو نن زه د هغو ماشومانو لپاره دلته کې چې وینم هغه نو زه ورته دومره خوشحالیږم چې په موږ باندې کم درد دغو نوجوانانو ماشومانو دپاره تېر شوی دی هغه انرژي واپس نن په موږ کې راغله او یو خوشحالي الله تعالی راوستله او هغه څومره ستونزه چې موږ کړې وه 8 میاشتې هغه یې د موږ ورکه کړله عبدالرزاق صاحب واقعي چې د اسلام مولا دا تعلیم راکوي چې دوه په منځ کې روغه وکړو بیا تاسو دا یو کوششونه روان کړي دي په هغه وجه تاسو دغه خطاب هم میلو شوی دی سفیر امن نو تاسو ډېرې لا شونتې روغې جوړې وکړلې تاسو څه پیغام ورکوو دغو پردي له د پښتون قوم له چې دا کومې فیصلې کومې شخړې د تاسو روانې دي آیا دا د جرګې د لارې حل کړو که نه دغه قانوني هغه وکړو ځکه چې په عدالتي مسالې خو موږ ډېرې جوړې دي عدالت د وجې نه مسالې نه حل کېږي نو ته څه وایې جرګې په کردار باندې ته څه روشنایي اچوې او دغه پښتون قوم له ته څه پیغام ورکوې پښتون قوم له سلیم صاحب د مو ډېر واضحه پیغام دی چې دا عدالتونه او دا جرګه سیستم دا د سوونو کولو زړه فرموله ده خو که تاسې بیا دا دواړه وکتل عدالتي نظام هغه د موږ دپاره محترم دی هغه د موږ د ملک د قانون یو طریقه کار یو حصه ده او هغه موږ دپاره ډېر همدغه شونتې د موږ د پښتنو یا د کلیو د وطن چې کومه جرګه ده نو که تاسې کتلی وي په عدالت کې فریقین څملول کوي او په څملولو باندې شخړه ختمیږي نه دښمني ختمیږي نه هغه غټیږي نو مونږ عوامو له دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه د لطیف لالا او د آفتاب جج دښمني تاسې وکتله او د لون د کوټ نه ته سپریم کوټ پرې لوړله او واپس یې ټن وکړلو او واپس عدالت له روغله ختمه نه شوه خو په روایتي طریقه باندې د پښتنو په سیسټم باندې هغه خلک ورته راجمع شولو او الله تعالی ورته وسیله کړلو په روایتي طریقه یې ختمه کړه نو زه ټولو پښتنو له دا پیغام ورکوم چې د کلیو د وطن مشرانو له په بد نظر مکسو په سپک نظر ورته مکسو خو هغو مشرانو لنځه د هغه کوم که موږ د کور له ښه کور ویایي نو مو په ده باندې هم پېرځولی چې قوم په قوم باندې ضلع په ضلع باندې او صوبه په صوبه باندې دا مشران په خپل کلي وطن کې دا کردار ادا کړي چې د جرګې د کمیوبې کم هغه وجوهات دي په کومه خبره باندې جرګه کمیوبېدای شي وا کمیوبه جرګه اصل کې جرګې څو قسمه وي سلیم صاحب یوه جرګه داسې وي چې هغه د اول نه یوه ډنچه یې جوړه وي او څه مفاد وي پکې او بله جرګه داسې وي چې فریقین خپل د جرګې ولا وي د دویم فریق خپل د جرګې ولا وي نو هغه هر څه بیا څملول کوي هغه یو د یو فریق دپاره زور کوي یا بل د بل فریق دپاره زور کوي د موږ سره د ټولو نه بهترینه فرموله هغه ده چې موږ د خپلې بدعت ګڼلی دی اعتراف یې نه پرېږدو موږ ډېر ځل مې دغو فریقینو له هم ویلي چې که تاسې کور وشي که تاسې روغه وشي او که ونه شي د موږ کور د سره کېږي ځکه چې دا عبادت دی موږ د الله نه مطمئن یو چې یو قدم مونږ د اوبدا کې مونږ کومه ستړې کوو دا د مونږ الله تعالی د اجر راکوي خو
چې کله ته وایې چې دا د مو عبادت دی او دا د مو کور دی دا به زه د مړې خېټې نه کوم دا به د زړه د کومې نه کوم په مخلصه طریقه به کوم په هغه طریقه به کوم چې الله هم پرې راضو کېږي او بنده هم پرې راضو کېږي نو نه د ګورو چې د لار بر پښتون کومه مسله ده زه امید لرم چې که دا په مخلصه طریقه باندې د پښتنو نمایندګان لیډران ودرېدلو نو انشاءالله ډېره زر به امن نوشي په ټوله سیمه کې نور هم داسې دښمنۍ شته او هغه کې تاسو کوششونه ډېرو کې کړي دي څه ګڼو چې په روان وخت کې به تاسو داسې فیصلې یا داسې دښمنۍ چې هغه ډېرې خوندي دښمنۍ دي په هغه کې تاسو مخکې به کوم لوبې مو سلیم صاحب الله تعالی تر اوسه پورې موږ له یو ښه ولی نصیب کړی دی چې کومه دښمنۍ کې موږ کردار ادا کړی الله تعالی تر اوسه پورې په یوه کې هم نه یو ناکام کړي دا موږ له یو کریډټ حاصل دی بیا د دغې په حواله زه خبرې کوم چې لاس پنځلس داسې دښمنۍ چې هغه موږ 50% لم رسولي دي او 90% لم رسولي دي او په 100% باندې هم ویلوړي دي خو دا د پښتنو کورنۍ وه دغو د خوني دښمنۍ دومره په تیزۍ روانه وه چې موږ پښتونۍ یې په 50% خور کړي هم یو او نور هم خورېدلو نو موږ دا ضرور وګڼله چې د هغه نورې لږې هغه که هغه داسې دي پښتنو د قبایلو دښمنۍ په هنر باندې وي په بیلنس باندې وي او د دغې بغیر بیلنس نه روانه شوې وه اتفاقاً مسله وه نو موږ وویل چې د پښتونه نور خور نه شي او د لالا او د آفتاب جج په غېږه کې چې کم بچي روستر شوي لکه څنګه والدینو پښتنو یې پوره کردار ادا کړو دا د هغو په غېږو کې ستر شوي دي او امید هم ترې لرلو چې پښتنو نه به د هغو خپلو مشرانو نه یو په لاسه کردار ادا کړي موږ ته امید دی نو ځکه موږ په دا کې شپه ورځ یو کړله او هغه نور هم دستي سټاپ کړلی امید لرم چې په لاندو ورځو کې به انشاءالله تاسې داسې روغې ووینو چې هغه به د شپېتو او یو کولې وي او هغه به خلکو ناممکنه ورته ویلي وي خو زه تر اوسه پورې مې د شرک خبره نه وه کړې الله تعالی داسې مسله نه ورلګلې چې هغې حل نه وي انشاءالله ممکنه به شي دا هغه شونتې ډېره مهرباني شکریه